تسلیت پیغام په کابل کې د تېرې شپې د روږدو کسانو پر 2000 بستریز روغتون د ترسره شوي هوایي برید له امله زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. د شهیدانو ارواوې د ښادي وي، ټپیانو ته د الله جل جلاله ژر تر ژره بشپړه روغتیا ورکړي او موږ د هغوی له درنو کورنیو سره په دې ستر غم کې ځان شریک بولو. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د شپږو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د معتادینو پر روغتون د پاکستان پوځي رژیم برید د مرګ ژوبلې وروستي جزئیات. د معتادینو پر شفاخانه د پاکستان پوځي رژیم برید ته نړیوال غبرګونونه. خوست ولایت د فرضي کرښې اړوند د 7 پاکستاني پوځیانو وژل کېدل. او پر تهران د اسرائیلو تازه بریدونه. نن سه شنبه د کب 26مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت مرستیال ویاند وایي د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د معتادینو پر شفاخانه د پاکستان پوځي رژیم برید له امله تر دې مهاله د شهیدانو شمیر 400 کسانو ته رسېدلی او تر 250 نور ټپیان دي. ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې پر کابل د پاکستان د پوځي رژیم د بریدونو په غبرګون کې ویلي چې اوس له اسلام آباد سره د ډیپلوماسۍ او خبرو وخت نه دی، بلکې د غچ اخیستلو وخت دی او اسلامي امارت به غچ اخلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمري وایي چې پاکستان له خپلو بادارانو د افغانانو د وژلو پروژه اخیستې ده. نوموړی چې په کابل کې د روږدو روغتون ته ورغلی و، رسنیو سره په خبرو کې وویل امکان لري د پاکستان پوځي رژیم لخوا د روږدو پر روغتون د شوي برید د قربانیانو شمیر لوړ شي. چې دا خلک مسلمانان و، افغانان نه مجاهدین و نه نظامي خلک و، د عامې روغتیا مربوطه یو روغتون و، خلک د تداوی لاندې نیولي و. دا چې دوی ولې داسې وکړل، د ما بیا هم هغه پخوانۍ خبره ده. مفتي عبدالرحیم صاحب که د ما خبره دې سمې نه وي ترجمه کړې، بیا هم ترجمه که. وایم دا پروسه درته خپل ماما او خپل بدار درکړې ده د افغانانو د وژلو. خو افغانان په وژلو باندې فکر کوم نه کمیږي نه به کم شي، نه ماتیږي، نه د ماتېدو خلک دي. خدای مهربان دی، الله غیور ذات دی. دومره یو څه د موږ سره هم وشته، نور به هم خدای راکړي، نور به هم خدای راکړي. خدای ته مو امید دی چې د دې مظلومانو دفاع به کوو او کولی یې شو انشاءالله. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې د وحشیانه هوایي برید له کبله د روږدو په 200 بستریز روغتون کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي د پاکستان پوځي رژیم به ډېر ژر غاښ ماتوونکی ځواب ترلاسه کړي. قانع وایي دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې نړۍ چوپه خوله ده. ورته مهال د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې د تېرې شپې له برید وروسته له ویجاړو څخه د جسدونو د راایستلو هڅې اوس هم روانې دي. د قطر سیاسي دفتر پخواني غړي عمار یاسر په کابل کې د روږدو درملنې پر روغتون د پاکستان پوځي رژیم برید ته په اشارې سره ویلي چې غچ ته دې په تمه وي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه کښلي چې کابل کې دې د پاکستان سفارت وتړل شي. د هغه په وینا سفارتونه د دوستۍ، تعهد او خدمت سمبول وي، خو روانې جګړې سره پاکستان دا هر څه تر پښو لاندې کړي دي. د عدلي طب رئیس نجیب الله فاروقي ویلي چې دوی ته 98 جسدونه وروړل شوي دي
چې په وینا یې ځینې کورنیو ته سپارل شوي، ځینې لا نور هم نه دي پیژندل شوي. نوموړي ویلي چې نور جسدونه هم وروړل کیږي. بل لور ته د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پیښې په ځای کې د مرستندویانو عملیات اوس هم روان دي. د هغه په خبره د شهیدو شویو او ټپیانو شمیر تر اوسه پورې وروستی نه دی او ښایي د قربانیانو شمیر لوړ شي. د بشري حقوقو نړیوال بنسټ په کابل کې د روږدو د درملنې په یوه روغتون د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې برید غندلی او په اړه یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه روغتیایي تاسیسات چې د درملنې او بشردوستانه خدمتونو لپاره ځانګړي شوي باید هیڅکله د جګړې هدف ونه ګرځي. اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه باید خپلواکې نړیوالې څېړنې وشي او د طبي مرکزونو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. همداراز د برید عاملینو د حساب غوښتنه هم شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې لیکلي پلازمینه کابل کې د روږدو د درملنې پر روغتون د پاکستان هوایي برید یو بزدلانه او د انسانیت ضد عمل دی. اعلامیه زیاتوي دغه برید د افغانستان پر حاکمیت ښکاره تېری او د سیمې د سولې او ټیکاو لپاره ګواښ دی. هند همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه پیښې حاملین حساب ته راکاږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې له افغانستان خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان پر کابل د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. چینایي رسنیو د هغه له قبله زیاته کړې چې خبرې او مذاکره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل یوازینۍ اغیزناکه لاره ده او دواړه هیوادونه باید سمدستي اوربند وکړي. لین جیان ټینګار کړی چې چین به د خپلو لارو چارو له لارې د کړکېچ کمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره رغنده رول ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کابل د متادینو پر روغتون د پاکستاني رژیم هوایي برید ته په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان علماو په هره دوره کې د کابل د ورانولو فتواوې ورکړي دي. نور دې لږ تر لږه له دغو بېګناه وګړو او په روغتون کې د پرتو ناروغانو له ټوټه ټوټه جسدونو څخه حیا وکړي. پښتین ویلي ترهګر پنجابي استعمار یعنی پاکستان د کابل په یوه روغتون ترهګریز هوایي بمبار کړی او له امله یې تر درملنې لاندې سلګونه بېګناه ملکي وګړي شهیدان او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اطلاعاتي څانګې مرستیال حسین احمد یوسفزي په کابل د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې برید په کلکه غندلی او هغه یې د انسانیت پر وړاندې جرم بللی دی. نوموړي ویلي د بېګناه ملکي وګړو په نښه کول د هیڅ ډول جګړې یا سیاسي هدف لپاره د توجیه وړ نه دي او دا ډول بریدونه د سیمې د مظلومو خلکو پر وړاندې یو شرمناک اقدام دی. یوسفزي همداراز ټینګار کړی چې د شخړو حل باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې وشي، نه د بمونو او زور له لارې، او د برید د عاملینو د حساب غوښتنه یې کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په کابل کې د پاکستان د پوځي رژیم د تېرې شپې هوایي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه برید وغندي او د قربانیانو لپاره بیړنۍ بشري مرستې برابرې کړي. زلمي خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې اسلامي امارت دې د پاکستان پر وړاندې خپلې پالیسۍ بیا وارزوي او د پاکستان د پرله پسې بریدونو پر وړاندې هوښیارانه او مسؤلانه اقدام وکړي. د خوست ولایتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د دغه ولایت د لیشیرو تورزیو ولسوالۍ اړوند ډبګې سیمې فرضي کرښې تر څیرمه د پاکستان پوځي رژیم د توغسر پر پوسته بریدونه کړي چې په پایله کې د پاکستاني رژیم 7 تنه پوځیان وژلي دي. د مالیې وزیر ملا محمد ناصر اخوند د اساسي ګروپ له استازو سره په لیدنه کې د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د یو شمېر موضوعاتو د تخنیکي ارزونې او د تعقیب په موخه د دواړو لورو لخوا ځانګړي تخنیکي کسان ګمارل شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د اساسي ګروپ استازو د خپلو کاري فعالیتونو د بهیر پر مهال د احتمالي ستونزو په صورت کې له مالیې وزارت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې او د مالیې وزیر ورته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP راپور ورکړی چې د ایران د خوراکي او کرنیزو توکو د صادراتو بندیدو او په افغانستان کې نښتو بیې پورته کړي او بنسټیزو توکو ته یې د خلکو لاسرسی کم کړی دی. د راپور له مخې د ایران او پاکستان په سوداګریزو لارو کې د صادراتو دوامداره محدودیتونه او خنډونه ښایي د اړینو توکو کمښت رامنځته کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې لا هم دوام لري چې له کبله یې تر اوسه زرګونه کسان بېکوره او ډیری ملکي وګړي شهیدان شوي دي. د پنجشیر ولایت مقام ویلي چې د دغه ولایت له کانونو استخراج شوي 4,126 قیراط زمرد د یوې رڼې داوطلبۍ له لارې د 6,372,517 افغانیو په ارزښت وپلورل شول. د پنجشیر ولایت مقام په خبرپاڼه کې راغلی چې یاد زمرد د دغه ولایت له مختلفو کانونو څخه استخراج شوي او د یوې رسمي داوطلبۍ له لارې پلورل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې ولایت کې د زمرد استخراج پروسه د پام وړ ښه شوې او یوازې په تیره میاشت کې 14 کسانو د کانونو جوازونه ترلاسه کړي دي. د معیار او کیفیت ادارې ویلي چې 23 ټنه بې کیفیته اوسپنه چې د کورنیو معیارونو سره یې سمون نه درلود له ارزونې وروسته بیرته صادرونکو هیوادونو ته استول شوې ده. یاده اداره وایي دا ګام د بازار د خوندیتوب او د مصرفونکو د حقوقو د ساتنې لپاره اخیستل شوی او ټینګار کوي چې بې کیفیته توکو واردولو پر وړاندې هیڅ ډول نرمښت نه کیږي. هغوی له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې کورني معیارونه جدي رعایت کړي. او وروستی خبر مهم ده چې د راپورونو له مخې د ایران د پلازمینې تهران په بېلابېلو برخو کې د تازه بریدونو خبر ورکړل شوی دی. راپورونه زیاتوي چې د اسرائیلو پوځ ویلي چې له ایران توغول شوي توغندي د اسرائیلو پر لور روان دي او له وګړو غوښتي چې سملاسي پناه واخلي. رویټرز بیا راپور ورکړی چې بغداد کې د امریکا پر سفارت هم د ډرون او راکټو برید شوی دی. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.